السلام عليكم. وعليكم السلام. څنګه جوړ بخیر یې؟ څنګه چل دی؟ تاسو خو لکه غوا چې کنډو کې پورې خو لږ ذره صحیح راښکاره شه کړه. راغله څه څنګه یې ورته جوړ یې؟ شکر. تاسو حال د شپې ورځ بخیر ده؟ شکر دی. کوم ځای نه خبرې کوې؟ کوم ملک سره تعلق ساتي؟ دا ملک دی که بل ملک دی؟ دغه ده پاکستانی؟ هله پاکستانی دی. ګډ وډ یم. اچار دی. کوم حزب سره تړاو ساتي؟ څنګه امارات اسلامي والا یې، جمعیتیانو والا یې، ملي بیرغ والا یې، او که حزبیانو والا یې، امارات والا یې؟ کوم شی کوم طرفدار یې؟ امارات والا یم. امارات والا یې. اوس امارات والا یې. روز رسمي سړی یې که کوم ځای کې کوم پتا کې ناست دی؟ دا تا ته څه معلومېږي؟ تاسو خو د بیرغ په لږ راټوکه کې کوم چې موږ پوه شو زه خو دغه ملي بیرغ نه لرم. دلته هم دی، دلته هم دی، دلته هم دی، لاس باندې دی، شاته هم دی، هر ځای کې دی. دا نو څنګه بیا مینه لري؟ دلته مینه یې بیرغ په سړکانو یې باندې په خونه کښې څوک نه لګوي یاره. دغه دی بیرغ په خونه کې نه لګوي. شیر بیرغ دا ده. جنګ دې کړی دی که د افغانستان کې ټوپک دې اخیستی؟ جنګ دې کړي؟ جنګ دې کړی؟ زما رنګ څنګه در معلومېږي؟ کړی دې کم نه دی کړی؟ زه رنګ منګ پرېږده، زه تا نه پوښتنه کوم. زه د خلکو خولې نه ټوپي ده. تا کړی جنګ د افغانستان کې؟ تا ته څنګه در معلومېږي؟ ما ته خو پکې ښه سړی ښکاري، خو چې دا تا وویلې سلاته یم نو زه به پکې اچار هم واچوم. دا راته ووایي چې هغه څه شی دی چې هغه کې بیرون ساه نشي اخیستلی او په اوبو کې اخیستلی شي ساه؟ دا څه شی دی؟ مایع دی. مانا رحمې دا ډېره اسانه درته وویل. ما ډېر وارخه تا سړی ډېر سخته سوال به وکړي، هغه تا ډېر اسانه سوال وکړي. ډېر اسانه سوال مې وکړ. مایع شی دی، مایع نو یو مایع دی، نو واحد خبره زه یو بل په خبره ورمې کړم. دا راته ووایي چې دغه امام مفصل شي ته وایي؟ امام مفصل ماښام ډوډۍ پسې خوري. څنګه ښکاري صاحب؟ سم دی؟ بیخي صحیح دی. نه سم نه دی، غلط. صرف نشته پسې خوري خلک. که یو بله پوښتنه به درنه وکړم. دا راته ووایي چې هغه کوم انسان و چې نه یې مور لږ نه پلار؟ آدم علیه السلام. آفرین قاري صاحب راغلی. قاري راته ښکاري نه؟ وا قاري صاحب یم. کله درته وایم قاري صاحب یې؟ واه قاري صاحب باندې کې دنه راته کتل به دا ورونه ډېر ښه دا راته ووایه چې مثال قاري صاحب چې هغه وکړه الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. څه معنا؟ هغه خپل نو بیا زه تا ته سمه ترجمه وایم، ته خو نو سبق دې را شروع کړي یاره. نه یعنې زه پوه شم چې ته قاري یې، چې تا معنا هم شي زده کړې که نه داسې یوازې د الحمد غوندې دې یاده کړې نو معنا نه یې ښه. داسې قاري یعنې قاري داسې علم لري او که منتر غوندې دی هغه یې زده کړی دی. قرآن مجید دی همس قاري عادي دې زده کړی، نور په معنا او مفهوم باندې پوه نه شي. صحیح ده، ثواب لري، ولیکن چې کومه معنا یې ته هغه کې د انسان په کردار کې بدلون راځي. نو هغه اوس کتابونه شروع دي، بیا په کتابونو کې مو یو سواره په تفسیر باندې وایي. تر اوسه نو ټول نه دی ویلي. دا راته ووایي چې مثال په هغه کې د لمانځه داخلي فرض کوم یو او یاره تا هم سبق راته شروع کړي، بس راولم هغه پرېږده. یو سوال وکړه یاره.
رفیق نو ته اوس ول په لګېږي او دا هم رپېږي سپین هم رپېږي او رفیق ښه ته اوس دغه قاري صاحب جار چې قاري صاحب یې ګولونه کې اوسېږي وروره احترام درته لرم مور او کور ته دې زه به افغان نه یم چې زه تا ته غلط خبره وکړم ګولونه کې اوسېږي وروره ته جار دې شم یو د خیر ثواب قاري صاحب ته چې قاریانو دغه نه وي ستا په سر کې میخونه ډکول پکار دي یا زده مې دي بس اوس ټول خلک ګوري اوس نو قناعت دی چا ته وکړي خو داسې کې پر نو بېرته هغه کیسه بیا دې سبق شروع کړي دا نو تا خو بحث نه ویله قرات وکړم دا تا مخکې ونه ویلې خو تا د امارت اسلامي والا هم قرات درته وکړم ما صحیح دی اوس زه تا ته هم چې اوداسه کې څو فرض دي ته وایې چې تا خو دیني طرف ته مه غږېږه اوس دې په ما دې خیالات هېڅ نه دي زده که ستا نه دي زده نه ما ته یې زده دي که ته یې ووایې غلط زه درته صحیح کوم زه چې چا نه پوښتنه کوم هغه به ما ته یې زده یي که نه یا نو بیا ما ته یو ټایم تلیفون راوکړه زه یوازې بیا ته هم راته ووایه زه بیا نه خبره تر څو چې مونږ ته دلته د اوداسه اوس خو به تاسو مونږ ته دین هم ښایي دنیا به هم ښایي اوس خو یا وروره دا راته ووایه غسل کې څو فرض دي غسل دې کله کله زده مې دي یقینا مې زده دي نو اوس ولې په ما دغه کوې څو دانې دي وروره څو دانې دي جار دې شم وروره غلط خبره درته نه کوم ګلونه کې اوسېږي څو دانې غسل کې فرض دي 500 هم 500 کاري صاحب دا غسل کې وایي 500 یا 600 دي کاري صاحب ښه وروره دا راته ووایه چې مثال دغه کلمه تمجید کوم یو ته وایي نو کاري صاحب ما زه بیا به یوازې ټلیفون راوکړې سم سبق به راته ووایه بن بیرغو د تا خالد لګولی دی ښه ګوره وروره جار دې شم وروره دا زه درته ووایم اوداسه کې څو فرض دي د مانځه کې څو فرض دي نه پوهېږي زه درته ووایم تا زده دي بس ما ته معلوم دی ما ته یې زده دي که نه کیبل چا تر خیاله پروا نه لري ورته ویې وایه نه نه تا ته ښه یم ته اوس ووایه که نه چې دا خلک بیا تا ویلې زه قاري یم ته که نو اوداسه فرض ونه وایې نو دا لکه سوال لاندې راځي یعنې تا ګوره ځان د امارت اسلامي والا معرفي کړی دی مونږ ویلو چې تاسې به غټ کتابو سره راغلي یاستئ تاسې خو اوداسه کې مونږ سره جنجال کوئ دې وایي نو یاره خلک کوم ځای وایي ته اوس لا دا څه شان دغه دی هغه خو نو بیا یو ورځ به سم لایف شروع کړې کاري صاحب خبره واوره یو ورځ به سم سره لایف شروع کړې ما ته راوکړه بس بیا تا څنګه پوښتنې کولې هغه راکړم که ګرده لایف به بیا زما څه پوښتنې کوې چې هر څه باره کې ول اوس نه یو ور ما ته تورات او انجیل او زبور او قرآن او د حدیثو ټول کتابونه راوړې سبق دې سره زه خو تا ته نه وایم چې تحکم آیات درته منځ کې وکړم زه ته به نه پوهېږم بیا به نه پوهېږي وروره دا راته ووایه زه بیا چې دغه شان اجازه راکړه وروره خپل په سر خبرې مه کوه دا راته ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم څه معنی دا خو ووایه هدف کومه یاره یو څه خو وکړه زره که نه امارت اسلامي والا په خدای قاریدت ته دومره پوه دی ماشاءالله ډېر ښه دا څیز دی ته خو لږ زره تکړه شه که نه نو تاسو اوس کابل نه دی نیولی ولې هم نه دی نیولی تا شک دې لوېږي کابل کې اوس دغه د هغه تعلیم او تربیې او ریاست به چا سره نو د دغوره غټ تعلیم یافته چې تعلیم او تربیه یې کړي او دا به نو څوک نو هغه خو نو دغه چا سره هېڅ وړتیا یې لري نو اوس به هر څوک نو نه پکې دي افغانستان کې څوک دغه وړتیا لري په حل لپاره د امارت اسلامي کې څوک لري چې دغه د دې اوس کوم وکړ تعلیم او تربیه ریاست وزارت څوک باید هغه شي کاندي نو خو هغه بس اجلاس پر روان دي سر څوک معلوم څه تر اوسه خو نو ډېر دی یو دانه خو نه د نه دوه دی اجلاس به کوي بس کوم یو وړتیا لري هغه به پکې نه وي صحیح دی اوس ته دغه یو کلمه یو شی نه وایې وروره تاسو نه غواړئ چې ثواب پکې دومره 800 کسان لایک دا حتما یو 800 کسان لایک شیر کړی دی نو تاسو خو اوس امارت موږ ډېرې توقعګانې لرلې چې تاسې به راشئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غواړم الله ته د شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربانه پر رحم لرونکی دی
د مولانا بجلیګر تر کم زده کړی دا بجلیګر مې بڑا کړی دی زه د هغې شاګرد یم ښه بیا صحیح دی ډېر ښه په خوند دې زده کړي د مولانا بجلیګر خو ډېر تکړه غیرتي سړی و زه به تا نه یو پوښتنه بله وکړم دا راته ووایه چې د امارت اسلامي والا په کابل باندې په کومه ورځ واکمن شو یاره تقریبا هفتې په ورځو که اتوار په ورځو نه اتوار پرېږده وروره پښتو کې وغږېږه زه خو څه پاکستان کې نه یم پنجاب کې ناست کومه ورځ باندې را داخل شو کابل کابل ته خو له وختي داخل اوس یو مخ ټول کابل و تقریبا کوم تاریخ باندې ګوره هر څه تاریخ لري په کوم تاریخ باندې روسان را داخل شوي په کوم تاریخ باندې انګریز را داخل شوي په کوم تاریخ باندې د چا حکومت دا خو ډېره غټه سلسله ده دا څو ورځې مخکې خبره ده ډېره پوښتنه پخواني نه کوم ځکه چې تا وخت اعوذ بالله معنا باندې د سر خلاص نه شي وقاري نو بیا خو مشکله کېږي چې زه غټې پوښتنې وکړم ما دا حقیقت دا راځي ملګرو دا ډېر ملګري به مفاق دي ته هم دي کا وروره داسې چل وکړه دا راته ووایه چې دغه کلمه کې څو فرض بیا د سبق راته شروع کړي کاري صاحب بیا به نو سبق راته وایه دا ونډ واره ما ته ویلې چې سبق به ووایي ګوره تا ویلې تلاوت درته وکړم قاري یم تا ونه ویلې ګوره قرض ته ویډیو شته ده تا ویلې چې زه قاري یم تلاوت درته وکړم ما ویلې نه چې قاري یم باندې ورېږم چې اوس کړم چې دا قاري یم که درس یې لګولی یا ګوره زه درته وایم پروګرام د سره شروع سي بیا به زه تاسو که پوښتنې کولې که بیا بیا به د یوه مخ هغه اوس پروګرام مخکې واري خندا یې بیا ګوره خبرې وکړو ډار د شرګیا فولاد په سر کړې ده فولاد په سر کړې ده او خوشحاله اوسېږي زه دې باندې اعتراض نه لرم هر انسان په هر څه نیږي زه تا نه ملامت وکړم ولیکن بعضې هغه اسانه خبرې چې دي او قاري ته استاد غټ نوم پروت دی که نه ته قاري ګوره زه ځان ته قاري نه وایم ځکه ما سره قرآن نه راځي ما پوښتنو زما سوالاتو نه ډېر قاریان هېرېږي نو ته ستا نه زما دغه خواهش دی چې تاسو خپل کومه سټډي یا کوم هغه چې کوئ دین چې مطالعه کوئ هغو په معنا باندې ډېر کوشش وکړئ ستاسو راځي بغیر د دې چې زړګی موږ د یو څه معنا زده نه کړو زموږ عمل کې فرق نه راځي څوک به یوه سي بیانوي څوک به بله سي خو خدای پاک سترګې راکړي چې خپله وګورو آخرینه خبره دا کوم چې واده دې کړی نه یې دی کړی یا واده تر اوسه پورې لمر ته پروت دی دا راته ووایه چې هغه څه شی دی چې سړی خپل مور ته نشي ورکولی ولې د بل چا مور ته ورکولی شي دا څه شی دی خپل مور ته نشي ورکولی بل چا مور ته ورکولی شي ته زه څه سوچ به وایم دا ډېر سخته سوال وکړې نه سوال سخت نه دی خپلې مور ته نسي بل چا مور ته ورکولی شي خپلې مور ته نشي ورکولی د بل چا مور ته ورکولی دا روت شی دی چې خپلې مور ته نشي ورکولی ملګرو غیرتي بچیانو د احمدشاه ابدالي لمسیانو تاسو سره به زه د درې رنګي بیرغ سره ملګری یم او زما ویډیوګانې مخ ته شیر کوئ او افغانان دې ټول ویډیو کې اوسېږي چې عموما ټول پښتانه دي او ټول مسلمانان